الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدر منکتنکو د جبی په عبادتونو کې یو بهترین عبادت دی چې الله رب العالمین په دغه عبادت کې ډېرې زیاتې فائدې کې خودلی او د ډېرو نقصانونو، شرونو، مصیبتونو، آفتونو نه د نجات سبب دی. هغه د استغفار چې یو سړی خپل ګناهونه خپل مخې ته کیدي او په صدق باندې د دغه ګناهونو نه معافي وغواړي، استغفار وغواړي. د دې په وجه انسان ته ډېرې غټې فائدې ملاويږي او د دې په وجه باندې انسان ډېر غټ کمال ته رسیږي. قرآن او سنت د استغفار فائدې ذکر کړي او د استغفار د بچا د ډېر زیاتې د شر، آفتونو، مصیبتونو، فتنو نه د نجات سبب بلل دی. قرآن کریم موږ ته د دې خبرې خبرداري راکوي چې کوم انسان استغفار زیات غواړي د هغه انسان مالونه الله زیاتی، بچیان زیاتی. لکه د نوح علیه السلام واقعه موږ ته الله رب العالمین سورة نوح کې ذکر کوي چې قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي نوح علیه السلام خپل قوم ته وویل او دی وی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. زما ربا ما د خپل قوم ته وویل چې تاسو د خپل رب نه مغفرت وغواړئ، هغه غفار ذات دی، ستاسو ګناهونه معاف کوي او تاسو ته به ډېرې غټې غټې فایدې درکړي. هغه فایدې دا دي چې رب العالمین به په تاسو باندې بارانونه راوروي د خپل وس، د خپل ضرورت مطابق، د ضرورت مطابق بارانونه به راځي. یو دویمه فائدہ بدای چې ويمددکم باموال، الله رب العالمین بس تاسو مالونه زیات د استغفار په وجه باندې د انسان مال کې زیادت راځي. دریم الله رب العالمین بم بچیان زیات. سلورم الله رب العالمین بتاسو لرا باغونه درکې او پنځمو رب العالمین بتاسو ته نهرونه درکې، نهرونه. نو د دې په وجه باندې یقینا چې دومره غټې غټې فائدې انسان ته ملاويږي. حسن بصری رحمه الله ته یو سړی رالی او ته ویل چې جناب زمون علاقه کې بارانونه نشته دی، بالکل باران نه وریږي. هغه ته جواب کې ویل چې تاسو استغفار زیات غواړئ، الله رب العالمین به بارانونه راووري. یو بل کسراله هغه ته ویل چې د مال شکایت وکړي چې زمون مال کې کمی ده، مالم زیادت کې ناراضي، مالم نه زیاتېږي، فقر ده، مسکنت ده، فاقه ده او لږه ده، مشکلات دي. نو هغه ورته ویل چې استغفار ډېر غواړه. دریم یو کسراله ویل چې جناب زما د ماشومان شکایت د بچیان مې نه کېږي. نو حسن بصری رحمه الله هغه ته ویل چې استغفار ډېر غواړه. یو څلورم کسراله ویل زمونږ باغونو میوې نه نیسي، میوې غورځېږي، نقصانات پکې راځي، کله ناکله اوبوس مشکل شي، کله بل، کله بیماری په فصل راشي. نو حسن بصری رحمه الله هغې ته مې ویل چې استغفار ډېر وایه. نو شاګرد د حسن بصری رحمه الله نه پوښتنه وکړه چې جناب دا څنګه د څلورو مختلفو حاجتونو د پاره تاو ته یو دوايي پیش کړه
استغفار هغه ته جواب ورکړ چې تا قران کریم نه دی لوستلی قران کریم کې الله رب العالمین استغفار د دې سلورو نقصاناتو د پاره علاج ذکر کړی دی او د سورته نوح د آیت ورته ولسته فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا دا آیت ورته ولست چې دلته الله رب العالمین سلور غټه غټه فائدې د استغفار سره ذکر کړې دي د استغفار یو لوی فائدہ دا ده چې د دې په وجه الله رب العالمین بنده ته جنت ورکړي